څوک غواړي چې زما د لاس مزیدارې پیرګي وخوري نو ژر دې راته اوس ووایي هله نن زه پیرګي پخوم دلته کچالو هم پخیږي او په څنګ کې دلته پیاز او شیان هم تیاروم خو یوه مسله ده یوه غټه مسله تش په منځونو دعاګانو او تسبو خونه ده مسلمانی سپروجو او تراو خونه ده او نیتونه پاک د شیشې غونډه کې زړونه غواړي تس جماعتونو ته بتلو او راتلو خونه ده خدایا ناروغ جانان مې روغ کی خدایا ناروغ جانان مې روغ کی او په ما که هره بلا کېږي ودې شي نه واه زما ګرانو مینهوالو ډېره زیاته مننه او کورم ودان چې تاسو ما سره کومک وکړه چې 2 دانې فیک اکاونټس په ټویټر کې کمپلیټلی ډیلیټ سو او ډېر غټ اکاونټس مو ډېر زیات فالوورز یې درلودل نو ما فکر کوم چې وبه نسي خو وسو نو د تاسو د کومک د لاسه نه ډېره زیاته مننه او اوس تنه زما اکاونټ پاتې سو په ټویټر کې سو زما اصلي اکاونټ تاسو پلیز لاړ سي هغه فالو کړئ او تاسو ته خیم شي څنګه پیدا کیږي سو تنه مینا خان سرچ وکړئ پیدا کیږي تاسو په ټویټر کې مینا خان ولیکئ نو دغه پیج راځي مینا خان افیشل دا زما اصلي پیج ده نو تاسو پلیز زما دا افیشل پیج فالو کړئ ډیره مننه تاسو نه یو خواته کورونا ده بلې خواته روژه ده په څنګ کې زما دا بدبخت کار ده چې زه ستړې ستومان د کار نه کور ته راغلی یم او مجبور چې ډوډۍ پخه کړمه نو تاسو د کار سره او کورونا سره او روژه سره څنګه یاست څوک میټایي غواړي مذاق کومه میټایي نه مزدار پکوړې څوک غواړي تاسو پوهیږئ چې یو خوشخبری ده زما په انسټاګرام کې تقریبا 200k فالوورز پوره کیږي نو که تاسو هم دې کې ما سره کومک کوئ چې نن پوره سي دا 200k نو حتما لاړ شئ زما انسټاګرام اکاونټ ته او ما فالو کړئ په نوم ده مینا نقطه خان 20 لیاده مونوزي مننه